بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. زه تاج محمد صافی د آی ټي ټیکنیکل پښتو چینل کوربه د ورډ پروګرام له دوم درس سره ستاسو په خدمت کې یم. نن زموږ دوم درس ده او دوم درس به انشاءالله د ورډ پروګرام له پرنټ کمانډ نه شروع کوو. پرنټ کمانډ کې موږ څه کولی شو؟ پرنټ کمانډ کې موږ کولی شو چې کوم معلومات چې موږ لیکلي هغه چاپ کړو. دلته موږ مختلف بخشونه لرو. مثال که چیرې معلومات آماده یو د پرنټ تکمه کلیک کړو، دا تکمه کلیک کړو نو موږ سره به موږ معلومات چاپ کړي. که چیرې موږ وایو چې موږ سره یو ورقه معلومات دي، د دې ماته 15 کاپیانې وباسه، نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې دغه اندازه زیاته کړو، 2 کاپیانې شي، 3 کاپیانې شي، 4 کاپیانې شي. نو دلته به موږ اندازه ورکوو او دا به موږ ته چې کوي په همغه اندازه کاپیانې چاپ کوي. بیا راځو دې بخش ته. دې بخش کې بیا موږ چې کوو هغه کم پرنټر چې موږ سره انسټال هغه به انتخابو. خو که چیرې موږ سره دلته پرنټر انسټال مثلا ایچ پی لیزر جیټ دغه نمبر دا شی، نو هغه پرنټر به موږ له دې ځای نه چې کوو انتخابوو. بیا موږ سره دې ځای کې پرنټ پراپرټیز ده. پرنټ پراپرټیز کې داسې اوس خو معلومات خاص نه ښیي. که چیرې پرنټر انسټال وي نو دې ځای کې موږ سره د پرنټر یو څو کمانډونه ښیي. نو تاسو کولی شئ که چیرې موږ معلومات چاپ کوو نو یو شي ته پام وي چې موږ باید په 3 بخشونو کې 3 واړو کې چې وکړو یو قسم د کاغذ سایز انتخاب کړو. مثال پیج سیټ اپ کې هم A4 انتخاب کړی ده، پرنټر کې به هم A4 انتخابو او د پرنټر په پراپرټیز کې به هم A4 انتخابو. او کوم چې موږ سره پرنټر هارډویر ده هغې کې به هم موږ سره چې وي A4 کاغذ انتخاب وي. نو دې ځای کې موږ کولی شو چې د پرنټر لپاره چې وکړو هغه کاغذ سایز انتخاب کړو. بیا دې نه وروسته موږ سره دې ساحې ته چې کله راسو دلته موږ سره اول آپشن ده پرنټ آل پیجز. مثال 10 صفحې دې ټولې راته چاپ کړه، 10 صفحې معلومات لرم، دغه دې چې انتخاب کړه او هغې نه وروسته د پرنټ کمانډ کلیک کړه نو موږ سره چې څومره صفحې دي هغه به ټولې چاپېږي. بیا موږ سره د پرنټ سلیکشن ده. پرنټ سلیکشن بیا کله کار کوي؟ دا هغه وخت کې کار کوي چې موږ سره مثال 10 صفحې معلومات ده خو موږ وایو چې یو صفحه موږ انتخاب کړې هغه راته چاپ کړه. نو که دلته موږ راسو دې ځای کې موږ معلومات ولیکو، اوس مثال موږ دا معلومات لرو، موږ ورته وایو چې مثال په دې کې راته دغه ځای چاپ کړه، دا به سلیکشن وکړو. دومره ځای موږ سلیکټ کړه، انتخاب هم کړه. نو اوس که پرنټر ته موږ راسو، دلته راسو پرنټ ته او دې ځای کې موږ راسو نو موږ سره وګورئ پرنټ سلیکشن مخکې داسې خړ غوندې اوس موږ سره تازه شو. نو که دا موږ انتخاب کړو موږ سره بیا چې کارېږي کوم ځای کې چې د موږ معلومات انتخاب شوي هغه موږ سره چاپ کوي. پرنټ کرنٹ پیج څه کار کوي؟ پرنټ کرنٹ پیج بیا دا کار کوي که چیرې موږ 10 صفحې معلومات ولرو او موږ ورته دلته راسو ورته ووایو چې معلومات خو موږ سره تقریبا اوس څومره دي؟ موږ سره 15 صفحې معلومات دي فعلا. خو زه ولاړ په 4مه صفحې کې دغه کرسر ته ګوري چې دا کوم خوځېږي، کوم چې ورک او بیرته ځان ښیي، دغه کرسر چې په کومه صفحه کې او موږ دلته ورته چې انتخاب کړی په پرنټر کې دلته هم ورته انتخاب کړی چې پرنټ کرنٹ پیج. نو دا اوس څه کار کوي چې موږ کله پرنټ کلیک کړو نو په دې 15 صفحو کې هغه صفحه چاپ کوي چې په کوم یو کې د موږ چې دا کرسر ولاړ وي نو هغه صفحه موږ سره چاپ شي. بیا دې نه وروسته موږ سره ده کسټم پرنټ. کسټم پرنټ بیا څه کار کوي؟ مثال 20 صفحې معلومات دي خو زه دلته ورته ووایم دلته اندازه ورکوم چې 1 نه تر 15 پورې. نو چې کله پرنټ ووایو دا چې کار کوي له 1 نه تر 15 پورې چاپ کوي. یا په طور د مثال موږ دلته اندازه داسې ورکوو چې اوله چاپ کا، کامه ورکوو ورته 15مه چاپ کا، 6مه چاپ کا، 8مه چاپ کا او بیا دلته ډش علامه ورکوو ورته تر 12مې پورې. نو دا به اوس څه کار کوي؟ دا به موږ سره په 20 صفحو کې اوله صفحه چاپ کړي، 15مه به چاپ کړي، 6مه، 8مه او بیا به موږ سره چې کړي 12مه صفحه چاپ کړي. هغې نه وروسته او مخکې او منځ کې چې کومې ورقې موږ نمبر نه ده ورکړی هغه به موږ سره نه چاپ کوي. دې نه وروسته بیا موږ سره چې ده دوستانو دې بخش ته چې کله راسو پرنټ ون سایډ او یا مینوال پرنټ آن بوث سایډ. پرنټ ون سایډ خو دا نارمل حالت ده چې کله موږ پرنټ ورکړو د ورقې په همدا یو مخ باندې معلومات چې کوي چاپ کوي. که چیرې موږ ورته وایو چې پرنټ
manually print on both side. نو بیا چې کله دا انتخاب چې ورقه کله پرنټ سوه نو موږ به چې کوو دا ورقه به بل مخ دا سټاپ کیږي نو ورقه به موږ منولي دوم مخ باندې ورته کیدو او دا چیکر کوي په دوم مخ باندې ورقې معلومات چاپ کیږي. بیا موږ سره دلته د کولیټډ او انکولیټډ. کولیټډ څه کار کوي او انکولیټډ څه کار کوي. کله چې موږ دلته دې ځای کې مثلا اندازه ورکړې څلور صحیح سو او موږ سره معلومات هم دي مثلا یا څلور صفحې یا 15 صفحې. کله چې موږ سره دلته کولیټډ انتخاب وي نو دا به چې کار کوي له دې څلور صفحو نه به اوله دومه درېمه څلورمه یو ځل چاپ کړي بیا به چې وکړي له دوم دفعه بیا مثلا دومه کاپي چې ده اوله دومه درېمه څلورمه بیا چاپ کړي بیا تیار به مثلا د اسټیپلر کولو لپاره دا اماده وي. او که چېرته په دې ځای کې موږ سره دا انتخاب وي نو بیا به چې کار کوي څلور دانې به اول د اولې صفحې نه چاپ کوي څلور دانې به بیا له د دومې صفحې نه چاپ کوي څلور دانې بیا له د درېمې صفحې نه چاپ کوي څلور دانې به بیا له څلورمې صفحې نه چاپ کوي او څلور دانې بیا له د پنځمې صفحې نه چاپ کوي بیا به موږ تنظیمو او هغې نه به وروسته اسټیپلر کوو. نو ښه هغه دا ده چې موږ کولیټډ انتخاب کړی وي او معلومات چې کله موږ ولیکو هغه د تیار د اسټیپلر لپاره آماده وي فقط یو اسټیپلر ورکړو لکه کتاب یا چپټر به جوړیږي. دې نه وروسته بیا موږ سره چې ده پرنټ اورینټیشن ده چې مثلا دغه معلومات دی په دې صفحه کې عمودي چاپ سي که افقي. که مثلا پرنټ افقي وي نو دا موږ سره عمودي چاپ کیږي او که مثلا لینډسکیپ وي بیا موږ سره دا معلومات په صفحه کې افقي چاپي. دې پریویو کې وګوره دلته ښیي چې موږ کله عمودي کلیک کوو صفحه په اوږدو باندې ښیي او کله چې موږ لینډسکیپ کلیک کوو بیا د صفحه موږ سره په افقي شکل باندې ښیي. دې نه وروسته موږ سره بیا د مثلا دې کې د کاغذ سایز انتخاب او دې کې مختلف قسم سایزونه دي چې هغه ډېر چې استعمالیږي ډېر کار کوي هغه موږ سره چې ده A4 کاغذ ده چې دې ځای کې موږ سره دلته وي. دغه A4 کاغذ نن سبا بازار کې هغه ده چې مثلا ټول دفترونه او مطبعې چې کوم کاغذ وړي هغه A4 ده. نو دې ځای کې چې کله موږ A4 انتخاب کړو موږ سره به پیج سیټ اپ کې هم A4 انتخابي او په پرنټر کې به هم موږ سره A4 کاغذ ښیي. دې نه وروسته بیا موږ سره چې د مارجن د حاشیه د صفحې دا مثلا په کوم رقم ګوره موږ سره دلته د پریویو کې معلومات شته دي. که موږ دلته دا انتخاب کړو نو دا خو یې د هماغه نارمل حالت ده. که دلته راسو نرو انتخاب کړو دا وګورئ معلومات موږ سره دوه کرښې شو ځکه چې مارجن یا حاشیه یې وړه کړله. نو دې ځای نه موږ کولی شو چې د حاشیه تیار جوړ شوي ډیزاینونه موږ انتخاب کړو. دا یې بل ډیزاین ده. دا یې وروسته مثلا وایډ په دې شکل دی راسي موږ سره په دې شکل دی راسي. کم هغه اندازه چې موږ انتخابوو موږ سره به د صفحې مارجن په هغه اوس مثلا معلومات وګوره تقریبا ډېر زیات شو. که دلته موږ راشو مارجن مثال موږ نیرو انتخاب کوو یو دې کې حاشیه ډېره وړه ده نو دا معلومات وګورو چې موږ سره په داسې شکل باندې راغله. بیا موږ سره دلته چې ده مثلا دا معلومات دی په کوم شکل چاپ سي په ورقه کې نو موږ کولی شو که مثال موږ سره 14 صفحې معلومات دي نو موږ کولی شو چې دا 14 صفحې معلومات که دلته 16 پیجز پر شیټ موږ واخلو نو دا معلومات به که 14 صفحې نو دا به تقریبا لکه د یو لیبل په شکل په صفحې کې چاپیږي لکه د یو کارت په شکل باندې. که بیا موږ چیرې دلته دوه واخلو نو مثلا په یو ورقه کې 2 صفحې چاپیږي. که مثلا 4 واخلو 4 صفحې پکې چاپیږي. که مثلا 6 واخلو په یو ورقه کې 6 صفحې چاپیږي. که مثلا 8 واخلو 8 پیجز پر شیټ په یو صفحه کې 8 په یو ورقه کې 8 صفحې جوړوي. که 16 پیجز پر شیټ واخلو بیا نو په یو ورقه کې موږ سره چې کېږي 14 صفحې معلومات چاپ کېږي چې تقریبا دا به د یو لیبل په شکل یا د یو کارت وړوکي کارت په شکل باندې وي. نو دوستانو دا موږ سره د پرنټ په باره کې معلومات فکر کوم چې د نن ورځې لپاره به همدومره درس بس وي. انشاءالله سبا به په نوي درس باندې کار کوو. درسونه وګورئ تعقیب یې کړئ. که کوم پوښتنه وي که کوم نظر وي په کامنټ کې له موږ سره شریک کړئ. له لیدو نه یو نړۍ مننه. کور مو ودان.